شه ټول افغانانو ته چې د انګلند نه میچ وګټل افغانستان زنده باد ټول افغانان زنده باد دا داسې دی لکه موږ چې ورلډ کپ ګټلی دی او انشاءالله افغانان او بختور پاچا راغلی انشاءالله کاموال ویې ګټله بیا خلک چې خبره کوي انشاءالله ټول افغانانو ته دې مبارک یې ټوکه کومه ښه لوبه وکړه د افغانستان ملي کرکټ ټیم تاسې ته دې مبارک ورنو دا ګوره د محنت خبره ده دا خرابه خبره ده چې څوک وایي چې دا دی واغه دی څوک چې په کومه ورځ محنت وکړي ښه لوبه وکړي هغه یې ګټي د افغانانو نن ښه لوبه وکړه اتلانو قهرمانانو زموږ ملي ټیم ته دې مبارک وي رحمان الله ګربز ته دې مبارک وي راشد خان ته دې مبارک وي نورو لوبغاړو ته دې مبارک وي او الحمدلله ډېره مننه د انډیا د ملګرو نه زموږ د انډیا او ټول څومره چې ملي کرکټ ټیم دی ټولو ته دې مبارک وي واقعي چې ډېره ښه لوبه وکړه او محنت یې وکړو الحمدلله دا موږ دپاره ورلډ کپ دی دا موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده چې الحمدلله ځورېدلي افغانانو کړېدلي افغانانو نن وروڼه خوشحاله شو یا ځل بدان دي افغانان ژوندي وي الله تعالی په افغانستان همیشه خوشحالي راولي یا الله شکر دی خدایه شکر دی چې موږ د دې قابل کړو چې په ورلډ کپ کې میچ وګټلو زنده باد ټول افغانان زنده باد ټول مې راوستې ټول دارې بابا راشه مبارک شه تا ته مبارک ویم شکر دی چې موږ افغانانو خوشحالي ولیده یا خدایه شکر دی خدایه چې موږ ته دې خوشحالي وښوده خدایه موږ کړېدلي ځورېدلي افغانان چې 50 کاله په جنګ کې وو موږ دپاره دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده انشاءالله ډېره مننه ټوله مننه تاسو کوی ګرون ته ډېره مننه په جذباتو کې هم خبره غلطه شوي ما بخښنه غواړو خو بیا هم ټولو افغانانو ته مبارک وي او دا داسې دی چې موږ د 2023 ورلډ کپ ګټلی دی او په دښمنانو باندې نن به توره ورځ وي خدای دې په همدې توره ورځ لري